السلام علیکم پښتنو ورونو، لومړی زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن هم وهئ ترڅو زموږ هره ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. بیا هم ښه راغلاست دوستانو، الله رب العزت دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو د فیسبوک پیج د تل لپاره له منځه ویسو. بیخي اسانه او ساده طریقه ده، هیله لرم چې تر پایه راسره پاتې شئ. فیسبوک ته مو دننه شئ، فیسبوک کې به هغه پاس 3 خانې چې کومې ګورئ دا به تاسو ووهئ. کله مو چې دا ووهلې له دې وروسته به تاسو خپل پیج ته دننه شئ. دغه زما پیج ته زه پیج ته دننه کېږم، نو کله مو چې پیج ته دننه شوئ نو دغه پاس چې کومې دغه مور یې لیکلی په دې باندې تاسو کلیک وکئ. کله مو چې دا ووهلو له دې وروسته موږ سره یو بله مینیو خلاصیږي. موږ سره دغه مینیو خلاص شوه. په دې مینیو کې به تاسو لاندې راسئ، په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکئ. کله مو چې دغه سیټینګ ووهلو له دې وروسته به تاسو په دې جنرال باندې کلیک وکئ. بیخي اسانه او ساده طریقه ده. لاندې راشئ، دغه ریموو پیج چې لیکلی ده دا فاست او لاندې لیکلي پرمننټلی ډیلیټ پښتو زده کړه، یعنی دا پیج د تل لپاره راته له منځه ویسه. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. دلته یې لیکلي ډیلیټ پیج، دغه ډیلیټ پیج چې کوم لیکلی په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. نو ستاسو پیج به د تل لپاره له منځه لاړ شي. نو ستاسو راسئ خپل پیج مو وګورئ، ستاسو پیج به له منځه تللی وي. دا ورسره نننۍ ویډیو الله رب العزت دې وکړي چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. دوستانو په اخر کې به کوچنۍ غوښتنه در څخه لرم، زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. هغه دوستان چې زما ویډیو په فیسبوک صفحه باندې ګوري نو د ویډیو تر پاسه ما یو لینک اچولی، دغه لینک باندې به تاسو کلیک وکئ، زما یوټیوب چینل ته به تاسو لاړ شئ. زما یوټیوب ته چې کله دننه شوئ، زما یوټیوب کې نورې ویډیوګانې هم شته، هغه هم لیدلی شئ. نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. تل خوشحاله اوسئ.